د یو وخت خبره ده په یو ښکلي کلي کې یو سړی اوسېدلو. د هغه نوم کاشف و. هغه ته چې به ترې کتل نو هغه ډېر زیات بهادر او لوړ او مضبوط ښکاره کېدلو، خو هغه ډېر زیات کمزوری و. هغه به د خپلې ښځې زلیخې نه ډېر زیات یریدلو او زلیخې به چې څه خبره کوله نو کاشف به منله. یو ورځ کاشف خپلو ملګرو سره د سیند په غاړه ناست و او ګپ شپ یې لګولی و. په دې کې ورته یو ملګري وویل: وی کاشفه، نن دم د ښځې نه اجازت راغوستی دی او که نه، که اجازت دې ځینې راغوستی نو هسې نه چې د بوسو سپی درمه جوړ کړي بیا. په دې کې بل ملګري کاشف ته وویل: دی خو پرېږده، دا خو د ښځې غلام دی، ټول عمر یې د ښځې غلامي کړې ده. کاشف په شرمندۍ سره ورته وویل: بس صبر کې یار، دا خو د کور عزت دی. زما ښځه خو دومره بهادره ښځه ده، تاسو چې کله واده کې تاسو ته به پته ولګي. زه خو بیا مروزم تاسو سره ګپ شپ ولګوم، خو تاسو چې واده کې بیا به د کور نه بهر نه روزئ. د دې نه پس کاشف خپل کور ته راغی او د کور دروازه وټکوله. نو زلیخا په منډه راغله او وری ورته کولو کو. نو زلیخې ورته وویل: تا خو په دې ور داسې راباندې کړي وو چې درته ویلی نشم. ما هلته دننه لوښي اینځل او دا راته ووایه دا دومره لیر د چېرته نه راغلی. زه خو هلته خپلو ملګرو سره د سیند په غاړه ناست وم او ګپ شپ هم لګولی وو، نو د دې د وجې لیر شوم. ته اوس لاړه شه او ماله یو پیالې چای په حقه، په سر مې ډېر زیات درد دی. په څه شیز درله چای پخه کم؟ کور کې خشاک کم دی. خشاک چې کوم آر ټول ختم شو. ښار ته لاړ شه اور خشاک روله چې چای درله پخه کم. اوه زلیخې، داسې وې. زه خو ډېر زیات ستړی یم او په سر مې هم ډېر زیات درد دی. د دې نه پس زلیخې کاشف ته یو تعویز ورکړو او ورته وویل: دا تعویز په خپله خاله کې واچوه او زما خبره ومنه. لاړ شه غر ته او خشاک روله. بیا زلیخې د کاشف غاړه کې تعویز واچولو. نو کاشف د کمرې نه څنګه ووتلو نو کاشف په هوا کې ګرځېدلو. کاشف ځان سره وویل: هله دا رانه څه جوړ شول، ما نه خو سم سپایډرمین جوړ شو. زه خو په هوا کې اوس ګرځم. د دې نه پس کاشف د غر خوا ته لاړو او یو ټوپ یې ووهلو. نو په یو ټوپ سره د غر څوکې ته ورسېدو. په غر کې خشاک راغونډ کړلو او خشاک سره یې یوه ونه راویستله او ځان سره یې وویل: یلکه کاشفیا، دا خشاک خو ډېر زیات شولو. دې تعویز خو ما نه څه پیری خو نه دی جوړ کړی. څنګه چې کاشف کور ته راغلو او خپلې ښځې زلیخې ته وویل: زلیخې، دا دی والا خشاک، نن مې درله ډېر زیات خشاک رولو. یوه ورځ په کلي باندې اچانک ډاکوانو حمله وکړه او ډاکو د کلي خلکو ته وویل: ای د کلي خلکو، دا کلي موږ ته په آیا باندې پرېږدئ. ګینې هسې نه چې موږ تاسو ته نقصان در ورسوو. د کلي خلک ډېر زیات پریشان وو او چغې وهلې، خو د دې د مدد کولو دپاره هېڅوک هم نو. څنګه چې زلیخې ته پته ولګېده چې په کلي باندې ډاکوان راغلي دي نو زلیخې کاشف ته وویل: یا کاشفه، لږ بهر وروځه. د کلي خلک سمچرې وهي. ما ته ښکاري جوړې په کلي باندې ډاکوانو حمله کړې ده. نه زلیخې نه، زه نه وروځم. زه به چېرته پټ شم ځکه چې هغه ډاکوان سم ډېر دی او هسې نه چې ما درنه مړ کړي. ګوره کاشفه، زما خبره ومنه او اوس لاړ شه او د دې کلي نه هغه ډاکوان وشړه.
د دې نه پس د کاشف غاړه کې چې کوم تعویذ و د هغې نه رڼا شان راوختله او د کاشف سترګې د غوسې نه غټې شولې او اچانک طاقت پکې را پیدا شو. د دې نه پس کاشف د ډاکو مخې ته ودرېدلو او ډاکو ورته وویل هو ځوانه ته څوک یې چې ته زما مخې ته ولاړې ته جوړېده دې نور نه هې لاړ شه او خپل کار کوه ګینې خبر درله نی. په دې خبره باندې کاشف لا اوسه ورله او یو ډاکو به یې رانیولو او د بوس سپی به یې ترې جوړولو. ډاکوان د کلي نه وتښتېدل او یو ډاکو ځان سره وویل دا خو انسان نه دی دا خو سمه بلا دا بلا ځکه چې مونږ ټولې په یوازې باندې وهلو. د دې نه پس د کلي خلکو د کاشف شکریه ادا کړه او په هغه ډله کې یو سړي کاشف ته وویل کاشفه ستا ډېره زیاته مننه چې مونږ دې د دغه ډاکوانو نه بچ کړو. که ته نه وې راغلی نو مونږ نه به اوس دا کلی قبضه کړی وو. د دې نه پس کاشف خپل کور ته راغی او خپلې ښځې زلیخې ته یې وویل یا زلیخې رښتیا راته ووایه چې دا تعویذ خو جادویي تعویذ نه دی. نه کاشفه دا یو عام تعویذ دی. کومه بهادري چې ستا په زړه کې وه هغه بهادري مې نن تا ته وښودله چې ته څومره بهادر سړی یې. نو بیا خو به زه همیشه دپاره بهادر او طاقتور سړی یمه. واو ته به همیشه دپاره بهادر سړی خو تا به په خپل ځان او په خپل الله باندې یقین نه ساتلو نو ته به ځکه یریدي. کله چې ته په الله او په خپل ځان باندې یقین وساتې نو ته به همیشه دپاره بهادر سړی. ها زلیخې زه خو به اوس ستا غلام نه یمه. نو بیا داسې شي کاشفه زه ستا د خپو خورم زلیخې زه ستا ډېر شکرګزار یم ځکه چې تا مانه بهادر سړی جوړ کو. د دې نه پس د کلي خلکو به کاشف پسې نه خاندل بلکې ویل به یې چې داسې بهادره او نیکه ښځه دې خدای هر چاته ورکړي. د دې کهانې نه به مونږ دا سبق اخلو چې یو نیکه او ښه ښځه د خپل خاوند دپاره د ټول نه غټ طاقت دی او اصل طاقت انسان په خپل ځان یقین کول پکار دی. کله دی چې په خپل ځان او په الله تعالی باندې یقین وساتلو نو الله تعالی به ورته هر مشکل اسان کړي. که دا ویډیو هم خوښه شوي نو خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ لایک یې کړئ او سبسکرایب یې هم کړئ.